دا خلک وایي چې زنانو د جرابونو بغیر مون نه کیږي، دا خبره کمزورې ده. البته دومره ده چې زنانه د هغه په منځ کې به د مخ او لاس پر قطع خالی وي، باقي ټول بدن به پټي، او د خپې ظاهري قدم پړکی پټول خو لازم دي په ښځه باندې، سړو باندې ښځه باندې، لیکن دا ظاهري قدم پټول څنګه دي؟ په دې کې د علماء دوه رأی دي. راجح قول پکې دا چې دا پټ لیشي نو ښه ده، دا لازمي دي. لکه دا یو په حدیث ته اسماء رضی الله عنها کې راغلي دي چې نبی صلی الله علیه وسلم آی فرمایلی چې زنانه به هم دا خپل لنګ چې کوم د خپل پرتوګ په ډېر نه ښکته کوي، نو هغې ورته ویل نبي صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایله چې بس یو ذراع به ښکته کوي. نو هغې ورته ویل چې یا رسول الله اذن تنکشف اقدامهن، بیا خو د دې قدمونه خپې ښکاره کېږي. نو نبی صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل بس لاول یو شبر ویل یو ذراع دې ښکته کوي، ځینې به نه زیاتي کوي، معنی اسراف به نه کوي، خو ظاهري قدم چې کوم دی دا به پټوي. او دارنګه یو بل روایت کې راغلی اگر چې موقوف روایت دی چې د ام سلمہ رضی الله عنها دا نه تاسو له شی مرفوعان دا روایت کمزور دی، موقوفا هغه صحیح دی چې وزنانه مونږ کوي او په یو کمیس کې یو توپ شان د چی په دې کې مونږ کولای شي کني شي کولای. هغه دو فرمایل نعم اذا كان يغطي ظهور قدميها، او کولای شي خو چې کړه د ظاهري قدم ام پټوي، د ظاهري قدم ام پټول چې کوي دا پکار دی.